سلمان د ودونو سیزن دی که نه د ناویانو باره کې هم راته څه ووایه که وایي د خولې نه دی جار شم د ناویانو باره کې داسې ټوکه ده یو کور ته یو جینۍ واده شوه نو بس هغې به بیا خبرې نه کولې چې چا به ترې پوښتنه کړه نو هغې وی دا راته وایي چې ته ګلونه شیندې نو هغې کره مېلمنې راغلې یو ورځ مېلمنې ورکره راغلې نو ټولې به ورسره کېناستې خو دا ناوې به نه کېناسته نو بس هغه ټولې داسې ټایم کې پاسېدې دا د کور زنانه نو د ناوې ته د بوډۍ ښځې اواز وکړه د مېلمنې وایي یا لورې ته دا ټول موږ سره کښېني او خبرې را سره کوي او ته را سره خبرې نه کوې نو هغه ناوې ورته وایي زه تاسو سره ځکه نه کښېنم وایي ما ته کور کې وایي چې ته ګلونه شیندې که نه نو وایي نه خیر دی موږ سره کښېنه بس چې دا ناوې ورسره کښېناسته نو سوچونه یې کول نو هغه بوډۍ ښځه نه مېلمنه هغې ورته بیا وې وایي لورې ته خو را سره خبرې نه کوې او دا د څه سوچ راغستې نو دغه ناوې ورته وایي زه دې سوچ راغستې یم که نه چې زما دا خاوند مړ شي چې دی به بیا ما چاله ورکوي نو هغه بوډۍ ورته وایي پاسېږه د ریشیانو ګلونه شین سلمان لکه څنګه تا ته پته ګرانو مینهوالو ته به ومویو چې مونږ د معصوم سټوډیو کې ناست یو که نه بلکل هغه ریډیو کې یو لطیفه کړې وه د بلاګانو والا مونږ پرې ډېر زیات خندلي وو که نه زه وایم چې ګرانو مینهوالو سره هم لږه شیر کوي بلکل پېښور ته چې بلا راګډه شوې بلکل داسې چل شوی د یو ښځې نه دی یو ښځه خپل کور کې اوړېده کار مار به یې کولو په دغه کې خاوند رالو داسې وارخطا و که نه چې را دننوتو د خپلې ښځې ته وایي ښځې څه شوې به ده ول رامنډه کړل دیمه وایي مور خو دې پېښور ته نه ده تلې نه هغه ورته وایي نه مور خو مې پېښور ته نه ده تلې ګوره وایي تلې به یي وایي نه ده تلې که نه وایي نه تلې به یي که نه وایي نه ده تلې سړیه زه ترې اوس رالم د مور د کور نه مې نه ده تلې که نه نو به دا سړی کټ کې په کلار کېناستو غټه سا یې واغېسته که نه نو دا خپله ښځه ورته وایي تا سره نن زما د مور ډېر غم دی خیر خو به یي که نه وایي بس پرېږدی مړې وایي نه راته ووایه که نه تا سره زما د مور نن ډېر غم دی وایي څه وجه ده داسې څه وجه ده چې بار دې پوښتنه وکړل چې مور خو دې پېښور ته نه ده تلې یا مور دې ښار ته نه ده تلې نو وایي نه بس پرېږده وایي نه راته ووایه وایي مړه هلته بار خلک لګیا دي که نه وایي بار ټول خلک لګیا دي چې پېښور ته بلا راګډه شوې ده